په میدان وردګ ولایت کې د ښاروالۍ له لوري د اړتیا سره سم ښکلي پارکونه جوړ شوي دي ترڅو د ښاریانو لپاره د تفریح مناسب چاپیریال رامنځته شي. په ځینو پارکونو کې سپورتي وسایل او لوبغالي هم شتون لري چې ځوانان او ماشومان هلته سپورتي لوبې ترسره کوي. دغه پارکونه د ولایت په مرکز کې په نوې او عصري بڼه جوړ شوي دي. څو پارکونه بیا د خلکو پر مخ تړل شوي دي او هیڅ ګټه نه ترې اخیستل کیږي. میدان ښاروالي ریاست د ښار دننه له اتو ډیر پارکونه لري. هغه پارکونه چې ولس کولی شي آزادانه ترې استفاده وکړي، خو متاسفانه په سیمه کې ناامنۍ او د ناامنیو سربیره هغه ښاري فرهنګ نشتوالی او خلکو عدم بلدتیا له دغه فرهنګ سره د دې سبب شوی چې دغه پارکونو ته مراجعه کوونکي کم وي، او بل دا چې دغه پارکونو کې امکانات ډیر کم دي. اوس مهال ښاروالي ریاست هڅه کوي چې د نوي پارکونو او نوي مدرن او پرمختللي پارکونو په جوړولو سره او یا هم همدغه پارکونو په بیرته ترمیم او ترتیب سره خلکو ته په دغه برخه کې لازم امکانات برابر کړي. ډېر پارکونه جوړ شوي دي زنانۍ او د زنانو لپاره او مردانه لپاره. څوک نشته چې دلته راسي سیل لپاره او ټول ته تړل شوي دي. ښځینه او پارک هم شته دلته، خو تړل شوي دي، مشکلات زیات دي. څوک دلته نه راځي، ناامني له وجې ده، نه پوهېږم څه له وجې ده. نوم مې محمد هارون ده، محصل یم د کندهار پوهنتون. له ځوانانو نه مې هیله دا ده چې پارک ته راځي، پارک کې باید نظم مراعات کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دویم قدم کې زموږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. له دولت نه غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي. همدا پارکونه دي، همدا ونې دي، همدا بوټي دي که موږ تاسو دې ته توجه وکړو، په ښه رقم باندې وساتو، دا موږ تاسو ته پاک اکسیجن راکوي، پاکه هوا راته راکوي، نور د موږ تاسو په صحت باندې رغنده رول لري، نور د ډېرو مریضیو جلوګیري کوي. د ښځو لپاره هم یو ښکلی پارک جوړ شوی دی چې د یو شمېر ټولنیزو ستونزو له امله دغه پارک هم بند دی. د میرمنو لپاره پارک جوړ شوی، ډیر ښه پارک دی. په هغه کې دننه میرمنو ته د سوداګرۍ د رشد امکانات هم شته، تعمیرونه دي پکې. خو متاسفانه دغه ولایت بالخصوص په ټوله کې بیا د ښار دننه موږ لا هم همغه فرهنګونو ته لا هم نه یو رسېدلي چې وشو کولی ښځو ته دغه اسانتیاوې ورکړو او یا هم دغه ازادۍ ورکړو چې هغه خپل ژوند په خپل خوښه او یا هم دغه اصولو مطابق، هغه انساني نورمونو مطابق مخ ته یوسي. دا په خپله د دې سبب شوی چې د ښځې یا ښځینه او باغ یا پارک چې دی هغه فلج پاتې شي. خو اوس مهال د ښځو چارو محترم ریاست سره او رئیسه صاحبې سره په خبرو بوخته یم. کیدای شي چې په نږدې وختونو کې دغه پارک هغوی ته منتقل شي او هغوی ته یې استفاده وکړي. انسانان د ژوند د نورو اسانتیاو ترڅنګ تفریح ته هم اړتیا لري. په ښاري سیمو کې د پارکونو شتون د ښار په ښکلا کې ښه رول لري او د خلکو لپاره د تفریح مناسب ځای وي. همدارنګه د هوا په پاکوالي کې هم رغنده رول لري چې له پارکونو سمه ګټه اخیستنه او منظم ساتل یې د هر ښاري ایماني دنده ګڼل کیږي.